د شپې توره تیاره خوره شوې وه. یو تنها او یو ویران غره باندې یو عمارت جوړ و چې د هاوس آن هنټډ هیل په نوم باندې مشهور و. د هوا تیز اوازونه او د باران څاڅکي په کړکۍ داسې غورځېدل لکه د لرې نه چې څوک جاړي. په عمارت کې دننه داسې سنسانه خاموشي چې د انسان زړه ماتوي. دا کور داسې ښکارېدو لکه چې ژوندی وي، ساه اخلي او د چا د مرګ انتظار کوي. چمتو شئ، نن یو ځل بیا ډېره ویرونکې کیسه ده. کیسه شروع کېږي د یو مالداره سړي نه چې نوم یې فریډریک لورین وي. د هغه یو عجیبه سترګې وي. هغه به چې موسکا کوله نو د خلکو به دې یره کېده. هغه یو 5 خلکو ته دعوتنامه ولیږي. دعوتنامه دا وي چې دا خلک به د ده په کور کې یوه شپه تېروي او که چا پکې شپه تېره کړه او سهار ته ژوندی پاتې شو، هغه ته به $10,000 انعام ورکولی شي. شرط ډېر سخت و ځکه دا کور د مرګ او ډار د کیسو نه ډک و. د دې کور د دیوالونو نه د انسان د وینو بوی تلو چې چا به هم دلته شپه تېروله تر سهاره به سلامت نه پاتې کېدو. 15 واړه خلک دعوتنامه قبوله کړي او د فریډریک لورین شرط ومني او کور ته را روان شي. اول ګاډي راورسي او په هغې کې لانس شروع درناست وي. هغه یو پایلټ وي او ډېر جنګونه یې کړي وي. هغه سوچ کوي چې دا یو اسانه کار دی، شپه به تېره کړم او $10,000 به وګټم او کور ته به لاړ شم. خو ده ته د دې کور د اصلي کیسې پته نه وه. دویم ګاډی راورسي او په هغې کې روت بریجر ناسته وي. هغه یو لیکواله جینۍ وي او په اخبارونو کې د ډار کیسې لیکي. خو نن شپه به هغه په حقیقت کې د یو ډار کیسه وویني. د هغې په سترګو کې یره ښکاري، خو سوچ کوي چې دا به هم یو د ډار کیسه وي او تېره به شي. خو د دې کور کیسې یو حقیقت دی او د دې به وروستو پته لګي. په درېیم ګاډي کې ډاکټر ډیوډ ټرینټ راشي. هغه د نفسیاتو ډاکټر وي. بالاګانې او پیریان د دماغو یو وهم ګڼي. څلورم ګاډی راشي او په هغې کې نوره میننګ ناسته وي. هغه یو غریب او ساده جینۍ وي. د پیسو ورته سخت ضرورت و ځکه هغې دا شرط ومنلو او دلته راغله. 5م او اخري ګاډی راشي او په هغې کې واټسن ناست وي. هغه یو بوډا چوکر وي. ډېر ستړی وي خو د هغه سترګې د لالچ نه ډکې وي او د $10,000 انعام د هغه اخري امید وي. دلته نسلي کیسه شروع شي. ټول د کور په حال کې جمع شي. غټ غټ دیوالونه چې ډېر پخواني تصویرونه پرې لګېدلي وي داسې ښکاري چې دا ژوندي دي او دوی ته ګوري. فریډریک او د هغه ښځه انابیل د دوی هرکلی وکړي او دا ورته ووایي چې نیمه شپه به د کور دروازې خپله بندې شي او بیا تر سهاره به نه کولاویږي. که سهار پورې ژوندي پاتې شوئ نو $10,000 ستاسو دي. انابیل په موسکا شي. هغه د خپل خاوند فریډریک نه سخت نفرت کوي، خو فریډریک هم هغه نه خوښوي. دواړه د یو بل نه ډېر نفرت کوي او د دې نفرت وجه به وروسته معلومه شي او دا شپه به دا راز هم څرګند کړي. په ټولو شراب وڅښي او بیا ټولو ته خپلې کمرې وښیي. شراب څښلو سره هغوی دننه ګرمي جوړه شي او زړونه یې د ډار او خوف نه نور هم ډک شي. فریډریک هغوی ته ووایي چې دې کور مخکې هم 7 کسان وژلي وو، 4 سړي او 3 ښځې. د شپې بجلنې وي او نه به موبایل وي او نه به څوک د مدد لپاره راتلی شي. دوی په حال کې ودرېدلي وي او ناڅاپه د روت بریجر په لاس باندې د وینو څاڅکي راپرېوځي. فریډریک ورته وایي چې دلته یو ځوانه جینۍ وژل شوې وه او دغه ځای نه د وینو څاڅکي اوس هم راغورځېږي او دې سره د هغوی په زړونو کې یره نوره هم زیاته شي. واټسن ډېر په یېرېدلي اواز سره ووایي زما خور هم دلته یوه شپه راغلې وه خو ژوندی واپس کور ته لاړه. سر یې په یو کمره کې او تانه یې په بله کمره کې پرته وه. ټول خاموشه شي او د حال نه لاړ شي. لانس او نورا خپلو کې میلاو شي او خپلو کې د $10,000 باره کې خبرې شروع کړي. هغوی د کور د کتلو فیصله وکړي او په ګپ ګپ کې روان شي. کمرې ګوري او دروازې کولاوي. تیاره زیاته وي او لانس یو دروازه کولاو کړي او هغې کمرې ته دننه شي. ننوتو سره په هغې کې غیب شي او دروازه ورپسې خپله بنده شي. نوره د یرې نه په چیغو شي او د دروازې کولاوولو کوشش شروع کړي خو دروازه نه کولاویږي. دېخوا کتل کوي او په دروازه کې یوه بوډۍ ښځه ویني چې ډېر عجیبه شکل یې وي. نوره په چیغو شي او منډه کړي او هغه نور کسان ورپسې خبر کړي. ټول ورپسې راشي او اوس هغه دروازه خپله کولاو پرته وي او دننه لانس بېهوشه پروت وي. هغه هلته راوړي او ډاکټر ډیوډ د هغه په سر پټۍ ولګوي.
فریډک د نوره نه تپوس وکړي چې تا څه ولیدل. نوره ورته د هغه عجیبه شکل بوډۍ باره کې ووایي. ډاکټر په موسکا شي او نوره ته وایي چې دا ستا د دماغ وهم دی. یارې او ډار ته لیونې کړی. فریډک ورته وایي دا د کور لوبه ده او تاسو ډارئ. انابیل خاموشه ولاړه وي او په سترګو کې خاندي. د انابیل او ډاکټر خپلو کې پټ تعلقات وي. هغوی دواړه د فریډک د وژلو منصوبه جوړوي. رود په خپله کمره کې یوازې ناسته وي او هلته یو زوړ ډبې پروت وي. پلاو یقي په هغې کې دننه یو سر پروت وي چې په وینو سور وي. رود په چیغو شي او ټول ورله راغونډ شي، خو ډبې بیا خالي پروت وي او سر ترې غیب شوي وي. ډاکټر هغې ته هم د وهم او لیونتوب ووایي. واټسن لاندې بیسمنټ ته لاړ شي او هلته د تیزابو یو ډنډ وویني چې ډېر تیز خوځېږي. ناڅاپه د هغه نه یو لاس راوځي او واټسن د نیولو کوشش کوي، خو هغه ترې بچ شي او منډه کړي. په منډه هلته راشي او ټولو ته دا خبره وکړي. دې سره فریډک ټول راغونډ کړي او هغوی ته تماچې ورکړي او دا ورته وایي چې تاسو اوس لږ محفوظ یئ، خو دا کور د ډېرو خطرو نه ډک دی. نوره خپلې کمرې ته ځي چې هلته بیا هغه بوډۍ ښځه وویني او په هغه پسې پټه روانه شي. یو کمرې ته ننوځي او هلته انابیل وویني چې مړه راکوړې شوې وي او مرۍ ته یې رسۍ اچول شوي وي. هغه په چیغو شي او ټول ورله راغونډ شي. فریډک راشي او ورته وایي چې انابیل خودکشي کړې ده، خو دا خبره دروغ وي. انابیل ژوندۍ وي او په یو خفیه کمره کې پټه ناسته وي. اوس ټول په دې کور کې ګیر شوي وو. موبایل کار نه کولو، بهر وتې نه شول او دروازې بندې شوې وې. په هره دروازه صرف مرګ و. لانس او نوره بیسمنټ ته لاړ شي او هلته د تیزابو ډنډ نه یوه د انسان پنجره راوځي او د نوره په طرف را روانه شي. لانس په هغې ډزې وکړي خو هغه نه ودرېږي او د دوی په طرف را روانه وي. دواړه د هغه ځای نه منډه کړي او پنجره په هغوی پسې وي. نوره د ډار نه نور هم په چیغو شي او هلته فریډک راشي. نوره د ډېرې ویرې نه په فریډک باندې ډزې وکړي، هغه په سینه ولګي او راپرېوځي. ډیوډ او انابیل خوشحاله شي ځکه دوی هم د فریډک وژل غوښتل او په سترګو کې یو بل ته موسکا شي. خو ناڅاپه فریډک ودرېږي او په خندا شي. هغوی ته وایي چې ماته ستاسو پلان معلوم و او دا ګولۍ خالي وه. همدې سره هغه پنجره راشي او انابیل ونیسي او د تیزابو ډنډ ته یې ګوزار کړي او هلته کې هغه وسوځي. ډاکټر د تښتېدو کوشش کوي خو هغه هم ونیسي او د تیزابو ډنډ ته یې وزار کړي. دواړه مړه شي او بیا فریډک هغه پنجره ونیسي او ګیر یې کړي او اوس په کور کې 4 کسان ژوندي پاتې شوي وو. فریډک هغوی له $10,000 انعام ورکړي او هغوی په خوشحالۍ سره د کور نه روان شي او همدې سره د دې فلم خاتمه وشي. که ویډیو مو خوښه شوې وي نو لایک یې کړئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ. راتلونکې ویډیو به دې نه هم زیاته خوندوره وي.